السلام علیکم دوستانو داسې اوازه ده چې د پښتو فلمونو مشهور اداکار زخمی شوی او ډیر بد حال کې دی. پوره حقیقت څه دی مونږ تاسو دلته خبرو او که تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی دا هم درسره سبسکرایب کړئ. دوستانو په سوشل میډیا کې کله کله دروغو خبرونه راځي چې بیا دې څوک ورباندې تر هغه یقین ونشي تر څو چې مونږ یې په خپلو سترګو ونه ګورو. دوستانو پرون راسې په سوشل میډیا کې د ارباز خان تصویرونه راځي چې خلکو سره لیکلي چې د پښتو فلمونو مشهور اداکار ارباز خان په ګولۍ لګېدلی او په آی سی یو کې دی. هغوی دا ویلي چې ارباز خان نوښار کې د شپې په خپل ګاډي کې روان و او غلو پې فایرونه کړي او سخت زخمی دی. موږ چې معلومات وکړل نو کوم تصویرونه چې د ارباز خان په فیسبوک کې شیر شوي وو هغه یو چا فلم نه اخیستي او دا یې ویلي چې ارباز خان زخمی شوی. خو دوستانو دا بیخي حقیقت نه لري. دوستانو څو ورځې مخکې داود شاه باره کې هم دا خبرې شیر کېدلې چې داود شاه قتل کړل شوی دی خو وروسته معلومه شوه چې هغه صرف په خپله په ګولۍ لګېدلی او بد شوی دی. نو دوستانو هیڅکله داسې دروغو خبرونو باندې یقین مه کوئ. نن زموږ ویډیو تر دې ځای پورې وه. تر بلې ویډیو هم په لوی الله سپارم.